یو ملګری سوال کړل د نکاح په حواله سره او دا سوال مهم او ضروري ځکه دی چې ډیر خلک زمونږ په معاشره کې د دې مسلې په حواله سره چې کوم دي د غلط فهمي شکار دي. سوال دا کړل چې د سید جنې د غیر سید الګ سره نکاح کول جایز دي ناجایز دي، کچري نکاح وشي د نکاح منعقد کیږي یا نه منعقد کیږي. دا الګ دا وی چې زه غیر سید ما او کوم جنې سره نکاح کول غواړم هغه سید ده او جنې راځي چې زما د دې الګ سره نکاح وشي او زم راځي ما چې زما د دې جنې سره نکاح وشي، موږ دواړه اپس کې چې کوم دي په دې باندې متفق. لیکن د هغې جنې چې کوم مور پلار دي خاندان ولدي هغه دا نه غواړي چې د غیر سید سره د دې نکاح وشي. نو آیا په دې حواله سره شریعت څه وایي چې یو سید او غیر سید اپس کې نکاح کولی شي یا نشي کولی؟ ور یاد وساتئ ډېرې مسلې زمونږ په معاشره کې داسې چې هغه د شریعت نه اوټ دي، هغې ته تاسو پښتونولي ویلی شئ لیکن د شریعت خلاف دي. و یاد وساتئ موږ تاسو مسلمانان یو، موږ به هغه مسله اخلو په هغې مسله باندې به عمل کوو چې کوم د شریعت مطابق که یو مسله د شریعت مطابق نه وي د شریعت خلاف وي نو هغه چې کوم دی هغه به موږ تاسو لرې کوو د مخې نه، ځکه چې موږ تاسو مسلمان یو، موږ په اسلام باندې عمل کوو. دا مسله دا اوس د سید د غیر سید سره نکاح په حواله سره ور یاد وساتئ که چرې یو سید جنې د هغې پلار راولګي د هغې ولي راولګي د غیر سید سره د هغې نکاح وکړي نو بل اتفاق دا نکاح منعقد شي، په دې کې خو مسله نشته. مسله په دې حالت کې راپېښېږي چې اوس یو جنې یو الګ اپس کې نکاح وکړي، سید جنې دا او غیر سید الګ دی اپس کې نکاح وکړي د ولی د اجازت نه بغیر، او کچري ولی ته په دې حواله سره اعتراض وي نو ولی چې کوم دی دغه نکاح د عدالت په ذریعه باندې فسخ کولی شي، ختمولی شي په هغې صورت کې چې تر څو پورې د دې بچي نه شي. کچري بچي وشي د هغې نه پس دی ولی ته د اختیار حاصل نه دی چې د عدالت په ذریعه باندې د دوی دا نکاح چې کوم دی دا ختم کړي، د دوی نکاح بیا همیشه برقرار وي چې کله بچي وشي. دا په هغې صورت کې دی که چرې بچي نه شي وي د هغې نه مخکې چې کوم دی ولی ته دا اختیار حاصل دی که د ولی اجازت بغیر دا جنې نکاح وکړي. یاد وساتئ ډېر خلک داسې دی چې زمونږ په معاشره کې صرف په دې وجه باندې د بل قوم والا سره د بل خاندان سره نکاح نه کوي چې یار دا کمتر دی، دا زمونږ چې کوم قوم دی دا غټ دی. ور یاد وساتئ په دې حوالې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم څه تعلیمات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د دو لونو یکی بعد دیګره د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی چې هغه سید خو نه هغه بنو امیه والا د هغې سره چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د دو لونو یکی بعد دیګره یو په نکاح کې ورکړه، بیا هغه چې کوم دی وفات شو د هغې نه بعد د بلې سره نکاح. نو د دې نه دا معلومیږي چې د سید او د غیر سید نکاح کول جایز دي، په دې کې شرعي حواله سره څه کوم دی ممانعات نشته. حضرت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څه فرمایي چې په دریو شیزونو کې چې کوم دی تعدی کوه، په دې کې بیا چې کوم دی بېغوري مه کوه. یو چې کله د موس ټیم شي نو د موس ټیم چې داخل شي بیا موس کوي، په دې کې بیا چې کوم دی ټیم نه ضایع تعدی به کوي. دویم چې کله جنازه تیاره شي نو جنازې چې کوم موس دی نماز جنازه ده په هغې کې به تعدی کوي، هغه بیا هسې نه ږدوئ. دریم چې کله د جنې چې کوم د جوړ الګ پیدا شي نو په هغې کې د هغې په نکاح کې به چې کوم دی بیا دیر نه کوو. نو زمونږ په معاشره کې ګوره ډېر شي خلک داسې ډېر شي جنکۍ لګان داسې دي چې د هغو اپس کې دغه جوړ شي جوړه پیدا شي، لیکن د دواړو چې کوم خاندانانو د اپس کې چې کوم دی د هغو د هټ ترمۍ په وجه باندې هغه چې کوم دی هغه نکاح نه منعقد کوي، لګیا یو چې زمونږ خاندان اوچت دی بلو چې زمونږ خاندان اوچت دی. نو په دې حوالې سره ګوره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضرت علی ته څه فرمایي، دا نه دي فرمایلی چې یو خاندان والا د بل خاندان، بلکې چې کله د جنې د جوړ یو الګ را پیدا شي بس د هغې سره د هغې نکاح وکړي. نو تاسو ته ما مثالونه هم درکړه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل لونه چې کوم د غیر سید ته ورکړلي، نو د سید او د غیر سید اپس کې چې کوم دی نکاح بالکل جایز دی. په دې حوالې سره چې کوم خلک چې کوم دی هر درمي کوي نو زما بالکل دا داسې یو خبره ده چې شریعت خلاف ده. شریعت موږ تاسو د اجازت راکړل نو بیا موږ تاسو له ځانه د پکار چې پاږي کې بیا موږ خپل د طرف نه چې کوم دی فتوی ورکړو او خپل د طرف نه هغه عمل ناجایز کړو. امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلی. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.